ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة. نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، کنه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زا سين شين صاد ضاد زا ادا کیږي چې کله د ژبې سر د لاندې زامي د مخ ته دوه غاښو سره ومشلیږي، ورسره یو ځای د لوړې زامي د مخ دوه غاښونه او زامي سره یو ځای سي، دلته حرف زا ادا کیږي. داسې به وایو زا. او مخکې دا یادونه وسوله په تیر سبق کې چې کله یو حرف په دوه حروفو لیکل سوی وي پر هغه باندې یو الف اندازه قدر مد سته. داسې به وایو زا. ډېر به اوږدونه. سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو سره ورسره یو ځای د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه، نو داسې به وایو سین. او حرف شین د ژبې د منځ څخه ادا کیږي چې کله د ژبې منځ لوړ تالو ته ورپورته کو، دلته حرف شین ادا کیږي. داسې به وایو شین. خو پر دې باندې هم هغه مخکې خبره سته چې شین په درو حروف سره لیکل سوی دی، پر دې به درې الف اندازه قدر مد وکړو. داسې به وایو شین صاد. د صاد مخرج دی کله چې د ژبې سر د لاندې زامي د مخ دوه غاښو سره یو ځای کو، ورسره یو ځای د لوړې زامي د مخ دوه غاښونه او زامه سره ورولو، دلته حرف صاد ادا کیږي. د صاد اواز شدي هغه ډک دی، داسې به نه وای لکه سین. د سین اواز باریک دی، د صاد اواز ډک دی. صاد. او شندان ته به حرکت نور کو چې بیا دلته واو رپیدا نسی. سواد به نه وایو. په هنداره کې که ورته وګورو خپلو شندانو ته بیا موږ ته ښه معلومیږي. داسې به وایو صاد. ضاد. د ضاد مخرج دی چې کله د ژبې بغل د لوړې زامي که چپه طرف ته وي که رسته طرف ته وي که د دواړو خواو څخه وي، د ژبې بغل د زامي د غاښو په بیخو کې کښېږدو، دلته حرف ضاد ادا کیږي. داسې به وایو ضاد. او که چیرې حرف مشدد سی مخکې حمزه متحرکه ورته راوړو، بیا موږ ته د دې حروفو مخارج شرطه معلوم سی. از اس اش اص الله. صالح محمد د زا مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. زا ادا کیږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو، ورسره د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه چې زامې سره یو ځای سي، نو دلته زا ادا کیږي. از عبدالرحمن تیوه. زا ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو
وسرو ته ورلو یو څه حسام د لوړې زامې د مخ ته دوه غاښو ده چې دواړې زامې سره ومشلي دلته بیا زا ادا کېږي زا از منیر احمد تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو وسرو ته ورو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته زا ادا کېږي از محمد یاسین تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې زامې سره یو ځای شي نو دلته زا ادا کېږي از صفیله تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو وسرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي از فیض محمد تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم ورسره شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته زا ادا کېږي از صالح محمد د سین مخرج بیان کا سین ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو سره یو ځای شي یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته سین ادا کېږي اس عبدالرحمن تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو یو څه حصه هم د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو ده دلته دا حرف ادا کېږي سین اس منیر احمد تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورورو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي هلته سین ادا کېږي اس محمد یاسین تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي اس فیض محمد تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته سین ادا کېږي اس صالح محمد حرف شین و چیر ادا کېږي شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش منیر احمد تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش محمد یاسین تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش صفیله تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش 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 چې د شین आवाज پښکې پیدا نه شي شین د پښتو دی شین د عربي دی اش اش فیض محمد تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش 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 صالح محمد د حرف صاد مخرج وای صاد ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو د سرو سره یو ځای شي یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته حرف صاد ادا کېږي او صاد ډک ویل کېږي الصاد عبدالرحمن تی بیان کا صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته حرف صاد ادا کېږي حرف صاد ډک ویل کېږي منیر احمد تی وای صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورورو
یو څه حصه د لوړې زامې مخ د دوو غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي هلته حرف صاد ادا کېږي. حرف صاد دا کوم ویل کېږي؟ اص. محمد یاسین تی وای. صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورړو او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي نو دلته صاد ادا کېږي او حرف صاد ډک هم ویل کېږي. اص. فیض محمد تی وای. صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورړو او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم شته او حرف صاد ډک ویل کېږي. اص. صالح محمد د حرف ضاد مخرج وای. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورړو او حرف ضاد ډک هم ویل کېږي. الله. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورړو. الله. منیر احمد تی وای. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورړو. الله. که رسته طرف ته وي او که چافه طرف ته وي او که دواړو خواو ته وي چې چاته څنګه اسانه وي لیکن رسته طرف ته اسانه دي. الله. محمد یاسین تی وای. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورړو او حرف ضاد ډک ویل کېږي. الله. فیض محمد تی وای. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورړو دلته ضاد ادا کېږي. الله. صالح محمد د زا سنیولې تر حرف ضاد ته پورې مخرجونه ذکر کا. زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورړو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي دلته حرف زا ادا کېږي. از. سین ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو د سرو سره یو ځای سي یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم شته دلته حرف سین ادا کېږي. اس. او د سین اواز باریک وي. اس. شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورړو. اش. صاد ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورړو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای سي دلته حرف صاد ادا کېږي او حرف صاد ډک ویل کېږي. ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ورړو او حرف ضاد ډک هم ویل کېږي. الله. محمد یاسین ته د زا سنیولې تر حرف ضاد ته پورې حمزه متحرک ورته راوړه حرف مشدد کوي وای چې مخرج شرط معلوم سي. از. اش. اص. الله. دغه په دوه حروفو چې کوم توري لیکل سوي دي لکه حرف زا چې ورسته په بغل کې په کوچني تور باندې په زا او الف سره بیا لیکل سوی ده د دې مد یو الف اندازه دی او کوم چې په درو حروف سره دي د هغه مد درې الف اندازه دی. نو زا به داسې نه وایي چې زا دونې به اوږدونه لنډې به وایو زا اور سین به داسې وایو سین شین صاد ضاد. زده کوونکي دي دا حروف لکه څنګه چې مو ویله د ځان سره دي داسې ډېر وایي او د ښه زده کړې دپاره دي انداره مخته ونیسي دا ځینې حروف په انداره کې ورته معلومیږي چې ژبه مې پر کم ځای مشلي یا شونډه پر کم ځای باندې ده نو بیا به د زده کوونکي ژر سر په خلاص او دا روان سبقان به راته اسانه سي.